د ډانډار کلي نه یو ماشوم کډنیپ کو اغوای کو چې قاسم خیلو کې تینا هغه ماشوم ځان په چغو باندې په دې سورو باندې خلاص کو. سلامونه ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری رحمان ونیری. یو څو ورځې وړاندې د ډانډار کلي نه یو ماشوم کډنیپ کو اغوای کو چې قاسم خیلو کې تینا هغه ماشوم ځان په چغو باندې په دې سورو باندې خلاص کو. د هغې نه یو څو ورځې بعد په اپر بونیر کې یو ماشومه غلو پټه کړه، کډنیپ یې کړه. د ټول ناول خو د بونیر پولیس ته دا خواست او ریکویسټ کوو چې د داسې قسمه وارداتو د فوراً مخنیوی وشي، په دې د اکشن واخلي. او بل د خودوخیل عوام ته خصوصاً او عموماً د ټول بونیر بلکې د پښتونخوا عوام ته وایي چې لږ احتیاط کوئ، په خپلو ماشومانو باندې نظر وکئ چې دا ستړه چې کوم دا ستړي دا درته جوړه نشي. او خلک د پیسو د لالچ دپاره د انسان بچی ګلالي ماشومان چې ماشومان یقیناً د چانه لوی هم نه دي سیوا، نو بیا ماشومان او چې ورک شي، چې مثال په طور الله دې نه کي که مړه هم شي سړي ته هغه قبر معلوم وي بیا هم دومره غم ني، خو چې څوک یې ورک کي پټي کي درنه چې سړی په دې شش و پنج کې چې چېرته به یې ژوندی به یې مړ به یې، نو دا یو ډېر لوی غم دی، صدمه ده. الله دې وکړي چې اپر بونیر کې کومه ماشومه اغوا شوې ده هغه بازیاب کړی شي، او زمونږ نور چې کوم پښتانه دي ګلالي ماشومان دي په ټول علاقه کې دی الله پاک خوشحالي راولي، امن دی راولي، سکون دی راولي. د داسې قسمه مسلو نه الله پاک مونږ مزید وساتي.